بسم الله الرحمن الرحیم. څوارلسم درس ته ښه راغلاست درته وایم. د موږ تاسو د نن ورځې موضوع په دې باندې څرخي چې څنګه خپلو شاخصو دپاره یو ټولز موږ تاسو کریټ کړو. مخکې درس کې موږ تاسو د ټولز د ایجادولو په خاطر باندې څو مهمې نقطو ته اشاره وکړه چې هغه موږ تاسو باید مد نظر ونیسو کله چې موږ تاسو یو ټول کریټ کوو. د ټول نه مفهوم فورمې دي، پوښتنپاړې دي، د سروې پوښتنپاړې دي، د انټرویو پوښتنپاړه ده. د مثال په ډول دغه ته موږ تاسو ډیټا کلیکشن ټولز یا د ابزرویشن یو کوم چک لیست چې دی په حساب باندې د ټولز د ډیټا کلیکشن په ټولز کې راځي. په هر صورت باندې موږ تاسو عمومي خبرې کړې وې، هغه نقطې موږ تاسو په نظر کې نیولې دي. اوس موږ تاسو غواړو څو سټیپونه په لار باندې واچوو تر څو موږ تاسو خپل ټول کریټ کړی شو. بار بار زه دا یادواري کومه چې د یو ایمني پلان لپاره د جامع ایمني پلان د جوړولو لپاره چې په د ایمني په ډیپارټمنټ کې باید موجود وي، موږ تاسو باید دغه شپږ مرحلې بشپړې کړو چې لومړۍ مرحله یې لکه د موږ تاسو په حساب نو یور پروجیکټ، دا موږ تاسو لومړنی سټیپ دی چې موږ تاسو باید په دې کې خپله پروژه په سم صحیح شکل باندې وپېژنو چې یعنې د پروژې داخلي اړخ، د پروژې خارجي اړخ، یعنې پروژه باید تاسو په داخل او خارج کې کوم فاکتورونه چې په پروژه باندې منفي یا مثبت اغیزه لري هغه باید موږ تاسو وپېژنو چې په دې کې لاک فریم هم شامل دی، یعنې موږ تاسو باید خپل لاک فریم سم صحیح ډول ولولو. دوهمه سټیپ چې دی هغه د پروژې دپاره کوم شاخصونه چې انتخاب شوي دي لکه هغه انډیکیټرز ډاکومنټ دی، په هغه کې ټول د انډیکیټر ځای په ځای شوي دي، د هغو د هر شاخص لپاره تعریف شوی دی، د هر شاخص بیسلاین او البته بیسلاین او ټوټال ټارګټ ټول ذکر شوي دي چې هغه موږ تاسو باید هغه موږ تاسو لاسته راوړو. نو په دې کې موږ تاسو په دې باندې بحث وکړئ او په دې کې موږ تاسو ته وپېژندل چې د پروژې دپاره موږ تاسو کوم شاخص انتخاب کړو چې هغه شپږ اووه ځانګړتیاوې چې لري نو باید یو شاخص لږ تر لږه باید په هغو کرایټریاګانو کې شامل وي تر څو هغه د موږ تاسو د پروژې برخه وګرځي، هغه شاخص موږ تاسو پروژې ته انتخاب کړو. دریم سټیپ چې کله شاخصونه انتخاب کړل بیا د کوم میتود نه کار اخلو، د کوم ډیټا کلیکشن میتود نه کار اخلو. خپل شاخص ته په کتو مناسب د ډیټا کلیکشن میتود انتخابوو تر څو موږ تاسو وکړلی شو کوم ټارګټ چې موږ تاسو شاخص ته ټاکلی دی هغه په مناسب میتود باندې موږ تاسو لاسته راوړی شو. څلورم سټیپ چې دی کریټ ټولز، کله چې موږ تاسو میتود انتخاب کړو د خپل شاخص د ډیټا کلیکشن په خاطر باندې بیا موږ تاسو اړ یو چې بیا ټولز کریټ کړو. ټولز ما لکه څنګه چې مخکې مو وویل لکه پوښتنپاړې دي، د ابزرویشن چک لیست دی، د مثال په ډول د سروې پوښتنپاړې دي، د انټرویو پوښتنپاړې دي، یعنې مختلف ټولزونه دي خو ټول به په همدو کې شامل وي. دې ته موږ تاسو د ډیټا کلیکشن ټولز یا وسایل وایي په حساب باندې. نو اوس په څلورم سټیپ کې نن یو آخري سټیج دی. مخکې مو یادونه کړې وه چې موږ او تاسو یو ټولز کریټ کوو، کوم نقطې باید په نظر کې موږ تاسو ونیسو. نو یو څو نقطې دي چې موږ تاسو باید په نظر کې ونیسو، هغه مخکې درس کې مو تشریح کړي دي. اوس تر څو هغه سټیپونه چې موږ تاسو یو ټولز پکې کریټ کوو
څنګه ټولز کریټ کو په سټیپو باندې یو بحث کو. steps to create tool. لومړنی سټیپ یا سټیپ 1 د موږ تاسو چې دی هغه دا دی چې موږ تاسو باید خپل شاخص په صحیح معنا باندې وپېژنو. یعنې کوم کی پرفارمنس انډیکیټر چې د پروژې دپاره انتخاب شوی دی موږ تاسو باید هغه څو ځله ولولو چې د هغو شاخص چی اندازه کوي، یعنی کوم معلومات د هغه شاخص لپاره ضرور دي ترڅو هغه شاخص په سم صحیح شکل باندې موږ تاسو کاور کړو په حساب. یعنی تر ټولو نه ډېره زیاته دا مهمه ده چې موږ تاسو انډیکیټرز ډاکومنټ یعنی چې په هر ځای کې موجود وي په مختلفو نومونو باندې، په ځینو کې مینی پلان هم ورته وي، البته په مختلفو ارګنایزیشنو کې په مختلفو نومو باندې استفاده کیږي. ځینې ځای کې انډیکیټر ډاکومنټ ورته وایي، ځینې کې دی مینی ماټریکس ورته وایي. هغو ته باید موږ تاسو مراجعه وکړو، په هغو کې خپل شاخص وګورو، د هغو تعریف وګورو. د شاخص یعنی کله چې موږ تاسو یو شاخص ولیکو بیا هغو ته یو څه اکسپلینیشن ورکو، یو څه توضیحات ورکو، هغو د شاخص تعریف ویل کیږي چې موږ تاسو پوه شو چې مثلا د شاخص کومو ساحو کې کار کا او د شاخص مفهوم څه دی، نو په تعریف کې ټول واضح کیږي. بله خبره دا ده چې لکه څنګه چې اوس مثال ما دلته یو مثال هم ورکړی دی چې د کوم شاخص اوس مثال موږ تاسو څه ورته وایي انټرسټډ یو چې د هغو معلومات موږ تاسو لاسته راوړو. مثلا ما دلته یو مثال ورکړی دی number of girls who received microloans. فرض که تاسو وړې قرضې ورکوئ او په کلیوالي ساحو کې یوه پروژه لرئ، جینکیانو ته تاسو کوچني قرضونه ورکوئ په حساب باندې چې دوی خپل کاروبار مثلا ترسره کړي. نو په اول سر کې موږ تاسو خپل دغه شاخص هلته ګورو، ډیفینیشن یې ګورو په انډیکیټرز ډاکومنټ کې. په هغو کې ځای کې به لیکل شوي وي چې په ډیفینیشن کې به لیکل شوي وي چې هغه جینکیانو چې د 8 نه تر 18 کالو پورې وي موږ هغو ته کوچني قرضونه ورکوو. مثلا دوی ته د 50,000 نه تر 1,00,000 افغانۍ فرضاً موږ کوچنی قرضې ورکوو چې څو دوی خپل کاروبار پرې جوړ کړي. یعنې دغه د شاخص څه شو تعریف شو. اوس موږ تاسو پوهېږو هغه کرایټریا کې جینکیان شاملېږي چې د 18 نه تر 20 کالو پورې وي او دوی کولی شي چې په میاشت کې یا په کال کې هر څومره وخت چې تاسو ورته ټاکئ، یعنې په ډیفینیشن کې باید واضح وي دوی د په 50,000 نه تر 1,00,000 پورې افغانۍ پورې قرض ترلاسه کړي. بل هم چې کله په خپل هغه انډیکیټرز ډاکومنټ کې وکتل پیدا م کړل چې د موږ تاسو شاخص په دوو شیانو باندې ډساګریګیټ کړي. ډساګریګیټ ما مخکې توضیح کړی و، دا د قوي شاخصو یو د خاصیتونه دی چې ډساګریګیټ شي. لکه دلته موږ پیدا کړل چې دا په ایج باندې فرض که ډساګریګیټ کړي او په هوم ټاون او ویلیج چې د کومو ځایو جینکیانو مثلا د کوم کلي نه یې اشتراک کړی دی فرضاً یا د کوم ښارګوټي نه، نو موږ پیدا کړل چې په دغو دوو برخو باندې دی ډساګریګیټ کړي. نو دی موږ تاسو اول باید موږ تاسو چې وپېژنو خپل شاخص سم صحیح وپېژنو او بیا موږ تاسو د مطابق د هغو خپل ټول کریټ کړو. دوام سټیپ چې دی اوس موږ تاسو باید تصمیم ونیسو چې کوم معلومات باید ریکارډ شي. لکه وختنی مثال زه بیا راوړم چې number of girls received microloan،
یعنې په کلیوالي ساحو کې موږ تاسو یوه پروژه لرو چې هغه جینکیانو ته کوچني قرضونه ورکوي. د دوی لپاره موږ تاسو یو فورم جوړوو. فرض کړئ دا د موږ تاسو یو کی پرفارمنس انډیکیټر دی او د دې لپاره موږ تاسو باید دا ټریک کړو. یو ټارګټ هم ورته ټاکلی چې مثلا 1000 جینکیان باید مایکرولون ریسیو کړو. نو د هغې لپاره موږ یو ساده فورم جوړوو، لکه په هغه کې باید لاندې معلومات مثلا ریکارډ شي. whenever a girl is receive a microloan، یعنې دا اول یو پوښتنه اچوو آیا جینکیانو مایکرولون یو کوچنی قرضه ریسیو که که یې نه که ریسیو. ښه که چېرته مثلا یس شوه په شاخص کې، بیا ښه ایج عمر یې، یعنې مثلا عمر هلته لیکو په کوم عمر کې 18 ده، 17 ده، 19 ده، 20 ده، یعنې په دې کرایټریا کې موږ تاسو دې ته کوچني قرضونه ورکوو. د کوم کلي ده فرضاً، کوم اندازه کوچنی قرض یې ترلاسه کوي، 50,000 پکیج که د 1 لک پکیج، 50,000 که 80,000 80,000، یعنې په دو خانو کې که 90,000 څومره اماونټ آف مایکرولون، یعنې 50,000 نه تر 1 لک پورې موږ تاسو یوه کرایټریا ټاکلې چې په دغه کې د کوچني قرضونه موږ تاسو ورکوو څومره قرض ترلاسه کوي. مثلا بله خبره دا ده چې سربیره پر دې چې اوس مثلا دغه څو پوښتنې د مثال په ډول مربوط دې شوې چې موږ تاسو همدغه فورم مثلا ډولپ کړو په حساب باندې، په هغه کې د موږ تاسو کوم شاخص چې موږ تاسو ډولپ کړی د هغو معلومات ټول کړو. سربیره پر دې باندې باید بار بار یادواري کړې ده چې میتا ډیټا موږ تاسو باید حتمي او ضروري ولرو په خپل فورم کې، یعنې د فورم ټایټل هغه د موږ تاسو په میتا ډیټا کې چې څوک ډیټا ټولوي او د هغو شخص نوم، تاریخ، البته تاریخ ډېر زیات مهم دی، چیرته او په کوم ځای کې مثلا دا هغه شیان چې میتا ډیټا ده. یعنې موږ تاسو ټولز باید دوه برخې ولري، یو هغه برخه چې په هغه کې د شاخص essential information، یعنې ضروري معلومات باید موږ تاسو ریکارډ کړی شو، او دومه میتا ډیټا ده، یعنې دا ډېره زیاته مهمه ده. دریم سټیپ چې دی، کله چې موږ تاسو تصمیم ونیوئ چې مثلا کومې برخې شامل شي په د موږ تاسو فورم کې، اوس به دې ته نظر کړو چې دا فورم به موږ تاسو څوک ټکوي. د فورم په اړه باندې ما مخکې مې یادواري کړې وه چې فورم باید انسترکشن ولري او موږ تاسو باید هر فورم ته راهنمود ورکړو، ګایډلاین ورکړو، او بل موږ تاسو مخکې باید پوه شو چې د موږ تاسو فورم به څوک ټکوي، آیا هغه به د ایمینیټي ټیم نه وي او که به د کمیونټي او کوم بل ممبر وي یا به د پروګرام کوم نفر وي. په هر صورت باندې موږ تاسو باید یعنې دې ته توجه وکړو چې هغه نفر چې موږ تاسو ته د ډیټا جمع کوي د هغه د ایجوکیشن سطحه څومره ده، ورک اکسپیرینس په ډیټا کلیکشن کې څومره لري، آیا دغه پوښتنې څومره سنسیټیو دي، مطلب هغه نفر چې ډیټا کلیکشن کو د هغو جامعې د کوډ اف ایتکس سمون لري که نه مثلا سمون نه خوري. نو بله خبره دا ده چې فورم کې چې کله موږ تاسو تصمیم ونیوئ چې څوک پیدا کړي، موږ تاسو باید هغه نفر چې موږ تاسو لپاره ډیټا کلیکشن کو و ښه ټرین کو، او سربیره پر دې باندې باید یو انسترکشن هم موجود وي د فورم په حاشیو کې، نو هغه ډېر کمک کو. بله خبره دا ده چې موږ تاسو فورم ډک کو، موږ تاسو باید کود استفاده کو. کودونه په دې معنی باندې اوس مثلا موږ تاسو یو ورکشاپ لرو، لکه مخکې ما ټریکینګ فورم تاسو ته ښودلی وه چې موږ تاسو په ورکشاپو په ټرینینګو کې استفاده کوو چې پي څه معنی لري، پریزنټ، یعنې د دې ځای چې موږ تاسو پریزنټ ولیکو پي لیکو، یا ابزنټ ای لیکو، یا مثلا
X لکه چک مارک د په حساب باندې، M د میل لپاره، F د فیمیل لپاره، Y د یس لپاره، N د نو لپاره. یعنی مثلا موږ تاسو کله شو چې کودونه استفاده کو هم وخت کم نیسي او هم خو دا باید په انسترکشن کې موجود چې F څه معنا لري، M څه معنا لري، Y څه معنا لري، N څه معنا لري، دا باید ټول موجود وي هلته چې بیا د کنفیوژن سبب ونه ګرځي، یعنې سړی کنفیوز نشي. نو دا بله مهمه خبره ده چې کله موږ فورم ډولپ کوي او باید په دې باندې یعنې فورم ډولپ کوو دا شی باید په نظر کې ونیسو او کود باید په نظر کې ونیسو. کود ډېر زیات مهم دی ځکه چې موږ تاسو ته وخت د ضایع نه مخنیوی کوو. سټپ 4 څلورم سټپ دی موږ تاسو چې دی کریټ یور فورم، یعنې موږ تاسو باید خپل فورم یعنې تاسو خپل فورم کریټ کړئ. ما دلته اګزامپل ورکړی دی په دې کې خو دغه درې کوم سټپونه چې موږ تاسو ووایي هغه په نظر کې نیول شوي دي چې کوم څنګه چې ما ووایي چې خپل شاخص باید وپېژنو. فرض که یو ټرینینګ دی د استادانو دپاره، نمبر of teacher trained and computer science. مثلا دې برخه کې موږ تاسو یو ټرینینګ ورکوو، نو د دې لپاره موږ تاسو ټولز ته نوم ورکړی دی participant tracking forum. دا په میتا ډیټا کې رسي، ورژن هم ورکړی دی 1.2 او بل مثلا نیم هغه څوک چې مثلا کوم ایمني افسر چې ډیټا ټولوي ټایټل یې مثلا ایمني افسر، ډیټ کوم ځای کې، لوکیشن فرض که لوګر، کابل، غزني، هر ځای چې دی، د پارټیسپنټ نوم او ایج، ایجوکیشن سطحه یې او د درې ورځې ټرینینګ دپاره موږ د ده امضا اخلو یا مثلا پریزنټ او ابزنټ یې معلومو. د مو هدف دلته دا شی دی چې موږ تاسو یعنې باید کله چې سټیپ موږ تاسو خپل فورم کریټ کوو میتا ډیټا باید په نظر کې ونیسو او اسینشل ډیټا چې موږ تاسو په هغو باندې فوکس وکړو او بل باید مثلا کود استفاده کړو په خپل فورم کې او بیا ما فورم کریټ کړو. لکه دلته اوس مثلا پی ای دلته مو انسترکشن باید فورم ولیدي لکه ای څه معنا لري، ابزنټ، پی څه معنا لري، پریزنټ. دلته ای چې دا ولیکو پریزنټ د دې په ځای ای پی لیکو، ای پی مثلا. نو دا ډېره زیاته مهمه ده چې موږ تاسو دا په نظر کې ونیسو. پنځم سټپ ټیسټ یور فورم. موږ تاسو خپل فورم باید ټیسټ د مثال په ډول لکه دا فورم دی مثلا کریټ شوی دی د ټرینینګ دپاره، موږ دا پرنټ کوي خپلو افیسرانو ته یا په خپل ډپارټمنټ کې کسانو ته ورکوي یا فیلډ کې هم ورکوي، ولې هغوی څه ملاحظات مثلا ودرلودل. هغه دلته یادوري وکړه چې ښه که تاسو د موبایل شمېره ولیکئ دا به ډېره ښه وي، که کوم وخت تاسو په کار کې د نفر د ایمیل ادرس که ولیکئ، که چېرته تاسو لوکیشن ولیکئ یا که چېرته تاسو مثلا څو مختلف آپشنونه دی اضافه کړل چې دا باید مثلا په فورم کې اډ شي. یعنې دا کوم ځای نه پیدا شد کله چې دی ټیسټ آف فورم، یعنې موږ تاسو باید مخکې نه چې ساحې ته فورم ولیږو دغه خپل فورم ټیسټ کوو او چې کله موږ تاسو خپل فورم ټیسټ کو بیا موږ تاسو ساحې ته لیږو. یا فرض که تاسو څوک پیدا نه کړل، ساحه ډېره لرې وه، تاسو یې ایمیجینیشن وکړئ، یعنې تاسو په خیال کې راوړئ ځان د بل نفر مقابل کې ودروئ چې دا نفر د ما فورم ډکوي په حساب باندې، یعنې که د ما په ځای هغه نفر شي، یعنې ځان د بل نفر په ځای کې ودروئ. دا فورم سخت دی، اسانه دی، په دې فورم کې کومه ډیټا مثلا مس ده یا په دې فورم کې کومه ډیټا سنسیټیو ده چې هغه نفر بې لاسته یعنې ډک مې نشي کولی دا فورم.
نو دا یو بل ټریک دی چې موږ تاسو کله شو ایمیجینیشن وکړو او بیا مثلا موږ تاسو خپله ډیټا ټوله کړو او په فورم کې یعنې مطلب مې دا دی چې تاسو خپل ځان د بل نفر په موقع داسې فکر وکړئ لکه ته چې د ساحې فیلډ مانیټرینګ افسر وي او تاسو باید ډیټا ټوله کړئ نو تاسو فرض کړئ چې ډیټا تاسو ته اسانه ده که سخته ده دا یو بل ټریک دی په هر صورت باندې موږ تاسو باید خپل فورم ټیسټ کړو او هغه باید شپږم سټیپ چې دی په هغه ریوایز اور فورم لکه مخکې چې ما یادواري وکړه لکه ټریکینګ فورم کې فرضاً مختلف اپشنونه اضافه شول د فیلډ ایمني افسرانو تاسو ته مختلف فیډبکونه درکړل د هغه نه تاسو څه دانې خوښ شول او هغه هم په فورم کې واچول فورم هم ریوایز کړئ یعنې بېرته هم جوړ کړئ کله چې دا موږ تاسو ټول فیډبک واخیستی بیا فورم فاینل شو بیا یې موږ تاسو لیږو ساحې ته او د هغو دپاره ډیټا ټولوو